سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نننۍ ویډیو د دې په باره باندې ده چې څنګه موږ کولی سو یو ویب سایټ د ځان لپاره یا هم د یو بل کمپنۍ لپاره یا هم د یو بل چا لپاره څنګه جوړ کړو. لکه په مثال د خبرې دا یو ویب سایټ دی، دا د سمسونګ افشل ویب سایټ دی. مطلب سمسونګ کمپنۍ دلته هغه کوم پروډکټس دي هغه دلته وړاندې کوي، د هغوی په اړه باندې معلومات دلته وړاندې کوي، نرخونه یې دي، ادرس یې دی، هر څه چې تاسې وغواړئ هغه دلته تاسې کتلی سئ. دا یو ویب سایټ دوی د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه خپل کوم موبایلونه دي یا هم کوم نور پروډکټ دی چې دوی لري یا هم کمپیوټران دي یا هم واچونه دي، ساعتونه دي، هغه دوی دلته وړاندې کوي. نو اوس موږ غواړو چې یو ویب سایټ جوړ کړو. دا ویب سایټ جوړول به زه تاسو ته په پښتو ژبه کې درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو یو ویب سایټ جوړ کړو. موږ به یو ویب سایټ جوړو لکه دا د سمسونګ ویب سایټ، البته داسې نه خاص لکه دغه یو ویب سایټ موږ غواړو ورته یې ودې ویب سایټ ته. مطلب موږ غواړو په دې ویډیو کې داسې یو ویب سایټ جوړ کړو چې په هغه کې موږ موبایلان خرڅ کړو یا یې رانیسو. داسې یو ویب سایټ چې په هغو کې د موبایلانو په اړه باندې معلومات وي. نو په دې ویډیو کې د دې ویب سایټ د جوړولو لپاره به موږ HTML او CSS د ویب ډیولپمنټ ژبې دي دا به کاروو. نو راځو شروع کوو. دوه پایله زه لرم، موبایل ډاټ HTML، موبایل ډاټ CSS. په HTML کې لومړی لیکم، ټایټل ورته انتخابوم چې معنا ټایټل یې سمسونګ سټور دی. دا هسې یو نوم زه ورکوم، تاسې هر یو نوم ورته کولی سئ. د CSS فایل مې ورسره اټچ کړئ، ورسره ومنښلاوو. لومړی د HTML په باډي کې سیکشن ډاټ هیډر لیکم، معنا سیکشن یو برخه جوړوم د دې پیج او د هغه کلاس نوم چې ورکوم هیډر ورکوم. دلته یو بل ډیو جوړوم. لومړی به دلته یو ډیو جوړ کړم، دې ډیو ته به نوم ورکړم نب لینکس، معنا هغه د نیویګیشن بار لینکونه چې هلته موږ تاسې لرو هغه به زه اوس تاسې ته وښیم. له هغه وروسته یو ان آرډرډ لیست جوړوو، وروسته لیست هغه خپل اپشنونه ورکوو. یو هوم پیج موږ باید ولرو په دې ویب سایټ کې، بای پیج ولرو او سیل پیج ولرو، اباوټ اس ولرو، کانټیکټ اس ولرو. هر څونه پیجونه چې تاسې غواړئ هغومره اندازه باندې ورکولی سئ. خو زه اوس دپاره دا انتخابوم. یو بل ډیو جوړوم جلا ځان ته چې په هغه کې ټکس باکس ښکاره سي، هغه عمومي نیم د دا پیج د دا ویب سایټ ښکاره سي، او یا هم یو څه نور معلومات، هر څه معلومات چې تاسې غواړئ هلته یې پیسټ کړئ، هلته یې کښېږدئ یا ښکاره سي د لیدونکو لپاره، هغه تاسې ورکولی سئ. دا زه یو داسې ټکسټ بای ډیفالټ دلته ورکوم، هغه تاسې هر ټکسټ تاسې غوښتل هغه بیا کولی سئ په دې ځای کې دلته ورکړئ. د دې څخه وروسته زه راځم دلته یو لینک جوړوم د یو بټن لپاره. کله چې پر هغه بټن باندې پر هغه لینک باندې یو څوک کلیک کوي، هر څه چې تاسې په هغه لینک کې د دې پر ځای باندې ورکوئ، دلته په دې ځای کې ورکوئ، هغه لینک ته به دا ډایرکټ ځي. اوس راځو دا خو کریټ سو CSS برخې ته راځو. د ټول HTML د ډیزاین لپاره مارجن انتخابوم، پیډنګ انتخابوم او باکس سایزینګ انتخابوم او فونټ فامیلی انتخابوم. هر یو چې تاسې انتخابوئ هغه انتخابولی سئ. اوس د هیډر کلاس لپاره زه دلته سټایل جوړوم. منیمم هایټ یې باید 100 وي چې او ویټ یې 100% وي. همدارنګه بیکګراوند ایمیج دی دا انتخابوم او دلته یو څو کلرز ورته انتخابوم. تاسې هم په دې رقم باندې دلته کلرز انتخاب کړئ او اوپیسیټي انتخاب کړئ. له هغه څخه وروسته دا په اسانه توګه باندې کاپي کړئ او بیرته پیسټ کړئ په دې شکل باندې. له دې څخه وروسته تاسې یوازې دلته URL ولیکئ او هغه کوم تصویر چې تاسې ورته غواړئ انتخاب یې کړئ، هغه تصویر باید په دغه ډایرکټري په دې فولډر کې پروت وي کوم چې ستاسې دا ویب سایټ دغه کنټینټ یا مواد ږدي. نو هغه به راپورته کړو هغه تصویر او بیکګراوند سایز به یې کور کړو، پوزیشن به یې ریلیټیو کړو. اوس به یې رن کړو چې څنګه ښکارېږي. ګورئ دغه د کوم مواد چې راغله خو تصویر لا نه دی راغلی. زه به وګورم کومه غلطي شته دلته. دغه RGBA دا غلط دی، دا به بیرته صحیح کو. GR ما لیکلی دی، دا به سم کو. اوس به یې وګورو چې اوس به تصویر راغلی، دا د تصویر راغلی دی، دا د هوم پیج تصویر راغلی دی او کوم لینکونه او کوم هغه ټکس دی هغه هم په مکمله توګه باندې راغلی دی. نو اوس دغه کلاس را کاپي کوم، دغه نب لینکس په نامه چې دی د دې لپاره سټایل انتخابوم.
له اول سر کې زه دلته پلیکس انتخابوم 1 او ټکسټ الاین باید رایټ سي، معنی دغه لینکونه باید راسته طرف ته راسي لکه دغه دې رالل. له هغه څخه وروسته دا بل کلاس را کاپي کوم، دا ټکسټ باکس په نامه چې دی. کله چې مې دا را کاپي کو دا به دلته اوس د دې دپاره زه سټایل انتخاب کوم، ویټ به ورته انتخاب کوم 80% صحیح دی، معنی د مکمل پیج د 100% څخه 80% کې باید دی راسي. له ټاپ له لوړې خوا او له چپې خوا څخه باید 50% دی لري، په دې ځای کې باید موقعیت ولري، مطلب یې مارجن نه دی. او دلته اوس ترانسفر انتخابوم، ترانسلیټ -50 دی له ایکس او وای له دواړو څخه. ګورئ دا د منځ ته راغی او لینکونه په دې ځای کې پاته سول. اوس راځو دلته موږ د نب لینکس کلاس دی دا را کاپي کوو او دلته د لیست لپاره اوس سټایل جوړوو. یو ال معنا ان آرډرډ لیست دی او دا ال آی دی دا لیست دی. هغه کوم کانټنټ ستاسو په لیست کې ورکوي هغه باید د ال آی په منځ کې لیست سټایل نن ده او ډسپلی چې د انلاین بلاک ته په ډنګ کې لوړي او لاندې خواته 4 پکسله دي او همدارنګه راستي او چپی خواته 12 پکسله دي او کلر انتخابو رنگ ورته انتخابو. اوس په دا ریفریش کو ګوري دا دي اوس لینکونه سره جلا سول یو له بل سره تاسو ولیدل او همدارنګه دا کلر به زه د دې څخه ایسته کوم. اوس به کلر ورته انتخاب کو په ا کې ځکه دا خو لینکونه دي. ټکسټ ډیکوریشن نن دی، معنی دغه لاندې خط چې دی هغه دی ځینې ایسته چې د لاندې لیک لینک سره راغلی. اوس په کلر ورته انتخاب کو او همدارنګه فونټ سایز دی 18 پکسله، هر څونه چې تاسو غوښتل هغه ورته انتخاب کولای شئ. اوس یې ریفریش کوو ګورئ دا د په سپین رنګ سو هغه لاندې لیکومه لیکه چې ښکارېدله د لینک سره هغه هم ورسه ایسته سوله. اوس موږ تاسې په هوم پیج کې کار کوو، معنی دا هوم پیج موږ اوس جوړوو، نور پیجونه به وروسته جوړوو. کله چې هوم پیج مکمل سو بیا به نور پیجونه بای سیل او کانټاکټ اس او اباوټ اس پیجونه په وروسته کې جوړوو. اوس د ټکسټ باکس یوازې د دغه اول هیډلاین دپاره دلته زه سټایل جوړوم، کلر دی او فونټ سایز دی او مارجن دی، هر څونه چې تاسې یې انتخابولی شئ هغونه انتخاب کړئ. ګورئ دا راواوښتو سپین رنګ ته او همدارنګه مارجن یې هم پیدا کړئ ټولو طرفو ته 12 پکسله. او اوس د دغه پاراګراف لپاره دغه زه سټایل انتخابوم، کلر دی فونټ سایز دی مارجن یې لاندې طرف ته باید 12 پکسله یي، معنی له دا لاندې لینک څخه باید دغونه لرې دا د فاصله پیدا سوه د دوی ترمنځ. بیا هم راځو دلته دا به زه یو څه غټ کړمه. اوس دپاره موږ د دې دپاره سټایل جوړوو، د دې بټن دپاره چې کوم موږ کلاس ورکړی دی دغه لینک ته هغه اخري ته دا واچ مور ته لیکلی دی. دلته ټکسټ ډیکوریشن نن دی، معنی دغه لاندې لیکه دی ورسره نه وي او کلر دی وایټ شي په دې طریقه سره او همدارنګه په ډنګ دی 10 پکسله یي او بارډر دی 1 پکسل سولیډي او د بارډر لپاره کلر انتخابوو. همدا کلر صحیح دی تریپل ای ده، معنی د دواړو لپاره د درې سرو لپاره باید ای انتخاب کړئ. تاسې که چیرې تاسې سیم رنګ کارولی شئ کاروئ تاسې د 6 عدده پر ځای باندې. کله چې موږ ورکوو دغه په ځای کې تاسې یوازې 3 ورته عددونه لکه دغه اف 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 داسې کارولی شئ. اوس وګورئ دا هور سټیټ د دې بټن هم ښایسته سو او نور هم د دې څخه یو څه رالاندې سوه. کله چې موږ ورباندې موس ورړو دغه د شاوخوا بارډر رنګ یې باید توري دا هم تور سو. اوس دا په صحیح توګه کار کوي، هر څه دلته په مناسبه توګه کار کوي. زه به دا لومړی ټایټل دی دغه عنوان دی د سمسونګ سټور دا به یو څه غټ ښکاره سي او همدارنګه اوس دا 3 سره په ډېره ښه توګه باندې ښکاري. اوس د دې څخه وروسته موږ غواړو په دې برخه باندې کار وکړو چې لوګو باید ښکاره سي په دې طرف کې. دلته باید موږ هر لوګو چې تاسې غواړئ یا یې لرئ د هغې دپاره باید زه دلته یو لینک جوړ کړم د سیکشن په لومړنۍ برخه کې.
ایمیج به ورکم. په ایمیج کې به هغه کومه لوګو چې زه لرم تاسې هر لوګو چې لرئ هغه ورته انتخاب کولی شئ او دلته به یو کلاس ورکو د لوګو په نامه باندې و د ایمیج ته په بخښنې سره چې دا خو مې سورس انتخاب کړی دی. زه به کلاس ورته جوړ کړم د لوګو په نامه باندې. اوس به د دې لوګو کلاس لپاره دلته موږ سټایل ورکو، معنا په کوم ترتیب چې موږ غواړو هغه باید فلټ لیفت طرف ته باید راسي دا د پیج، او ویت باید 100 پکسل او همدارنګه هایټ باید 100 پکسل، معنا باید سره ورته او بارډر راډیوس 50% معنا د سرکل په شکل باندې ښکاره شي. لکه دا تاسې لیدلی شئ. اوس که زه یو څه دا کموم هم هر تاسې دا خو ما هسې یو بای ډیفالت دغه لوګو راخیستی دی. تاسې هر لوګو چې تاسې ولرئ هغه لوګو تاسې ورته انتخاب کړئ، لومړی لوګو جوړ کړئ او بیا یې دلته ورته انتخاب کړئ. هغه به په ښه توګه باندې ښکاري. مارجن لوړي طرف ته باید 10 پکسله ولري او چپه طرف ته باید 10 پکسله فاصله ولري. اوس وګورئ دا اوس په ډېره ښه توګه باندې ښکاري. دا اوس د لوګو دپاره سټایل شو. کله چې موږ تاسې راځو دغه نب لینکس ته، دلته به موږ یو ورکو مارجن ټاپ په 12 پکسل ورکړو تر څو دغه لینکونه هم له راسته طرف او هم له لوړي طرف څخه یو څه لږ په لږ اندازه باندې راکښته شي تر څو په ښه توګه باندې ښکاره شي. لکه دغه تاسې اوس لیدلی شئ. اوس دلته که چیرې موږ پر لوګو باندې کلیک کوو هغه باید هوم پیج ته راسي، یعنې که پر لوګو باندې یو څوک کلیک وکړي دلته باید هوم پیج ته راسي. نو زه به دغه د موبایل ډاټ ایچ ټي ام ایل دغه به په دې لینک کې ورکړم. که هر څوک پر لوګو باندې کلیک کوي باید هغه پیج چې دی په هر برخه په هر پیج کې په هر ځای کې هغه باید هوم پیج ته ولاړ شي. صحیح دی. په دې طریقه سره اوس موږ راځو د هوم پیج نورو برخو ته. د هوم پیج نورې برخې موږ جوړوو. دا سیکشن دا برخه خلاص شوه، دا د هیډر برخه وه. اوس راځو لاندې یو بله برخه جوړوو د برانډز په نامه باندې انتخابوو. معنا موږ کوم برانډونه لرو چې دلته موږ د هغو برانډو پروډکټ خرڅوو. په مثال د خبرې یو سمسونګ دی، یو ایپل دی، یو اپو دی، یا یو بل یو دی. هر یو چې تاسې انتخابوئ دلته موږ مازې د مثال په توګه کاروو. ټاپ برانډز انتخابوو. عمومي عنوان باید ټاپ برانډز وي. one of this will be your choice. معنا د دې څخه یو انتخاب به ستاسې وي انشاءالله. تاسې به یا ایپل غواړئ، سمسونګ او یا کوم یو هر څه لیکنه چې تاسې غواړئ هغه تاسې دلته انتخابولی شئ. له هغه څخه وروسته یو ډیو انتخابوم. د را دغه ورکوم، معنا یو مکمله را باید موږ ولرو. په هغه را کې باید کالمونه ولرو. د هر کالم لپاره جلا ډیو جوړوو، هغه ته نوم ورکوو د کال په نامه یا د کالم په نامه باندې. اوس په هر ډیو کې باید موږ تاسې یو دانه کوچنی ټایټل ولرو او نور پاراګراف ولرو. معنا سمسونګ کمپنۍ ده او لاندې د هغې په اړه باندې معلومات چې موږ د سمسونګ برانډ دغه برخې لرو یا تاسې ته درکولی شو، تاسې لپاره وړاندې کولی شو. دا زه هر څه بدلوم، تاسې هر نوم ورته انتخابوئ هغه ورته انتخاب کولی شئ. سمسونګ شو، ایپل شو، تاسې لیدلی شئ. اوس لاندې راسئ. دا دی اوس موږ دغه ټکسټ لرو دلته. اوس به د دې دپاره سټایل انتخاب کړو تر څو په ښه توګه باندې ښکاره شي او په کوم ځای کې چې موږ غواړو هلته راسي. دغه د برانډز کلاس چې دی د سیکشن دپاره موږ کلاس جوړ کړی دی عمومي. د دې دپاره موږ سټایل انتخابوو. ویټ 80% او پیډینګ ټاپ باید ولري. 100 پکسله له لوړې خوا څخه باید فاصله ولري. مارجن یا اوټو یې ټولو طرفو ته او کلر یې باید همدا یو وي. اوس دا دی خیر کلر لا بیا دلته په انتخاب کې ګټه نه کوي. کلر به ځینې ایسته کړو، ټکسټ الاین به ورکړو، سنټر ته راسي. او برانډ پی ته به د عمومي پاراګراف لپاره به دلته موږ سټایل انتخاب کړو، کلرز ورته انتخابوو او همدارنګه مارجن انتخابوو. 4 پکسله سو او 0 پکسل سو راسته او چپه طرف ته، 4 پکسله لوړې او لاندې طرف ته. فونټ سایز انتخابوو، میډیم صحیح دی. د لومړي هیډلاین لپاره سټایل انتخابوو. فونټ سایز او فونټ ویټ به انتخاب کړو. 13 پکسله دی. فونټ ویټ د 600. اوس
به یې وګورو چې دا څنګه ښکاري. ګورئ دا د منځ طرف ته راغی. ټاپ برانډز لرو، موږ سمسونګ دی، ایپل دی، اوپو دی. اوس غواړو چې څنګ پر څنګ باید سره راسي. د عمومي پاراګرافو لپاره به یو کلر انتخاب کو. همدارنګه د فونټ سایز به د دې لپاره انتخاب کو 14 پکسله، او فونټ ویټ به انتخاب کو 300، لاین هایټ به انتخاب کو 22، او پیډنګ به انتخاب کو 10 پکسله. همدارنګه به د رو دپاره د را دپاره چې دغه کومه را موږ لرو د دې دپاره به عمومي سټایل انتخاب کو. له لوړ طرف څخه باید 4 پکسله مارجن ولري، فاصله ولري. ډسپلی فلیکس صحیح دی. جسټیفای کنټینټ سپیس بټوین دی. اوس راځو دا ګوره دا د یو بل طرف ته سول، یوه را سوه او 3 کلمونه موږ لرو د ایپل، اوپو او د سمسونګ په نامه باندې. کله چې راځو اوس د کالم لپاره، د هر کالم لپاره موږ دغه انتخابو، سټایل انتخابو. د ټولو کالمونو کلاس نوم چې دی هغه سره یو شان دی، معنی که موږ یو ځلې دغه سټایل انتخاب کو هغه به د ټولو کلمو لپاره کار وکړي. فلیکس پلو انتخابو 1.5% دی، او بیک گراوند دی، بارډر راډیس دی 10 پکسله صحیح دی. مارجن بټم 15 پکسله صحیح دی. پیډنګ لوړ او لاندې طرف ته 20 پکسله، او راسته او چپه طرف ته 12 پکسله. باکس سایزینګ بارډر باکس که څه هم موږ په عمومي کې د ټولو لپاره انتخاب کړی دی، خو بیا به هم دا د انتخاب کو. اوس هر څه په صحیح توګه باندې دلته ښکاري. د عمومي هیډلاین لپاره کوم چې موږ جوړ کړی وو، د لاندې د هر کالم لپاره چې د ټایټل دی هغه ته موږ H2 ورکړی دی، معنی هیډلاین 2. د دې لپاره به ټکسټ الاین انتخاب کو، او فونټ ویټ او مارجن به انتخاب کو. ګورئ دا د اوس هر کالم په ډېره ښه توګه باندې د هر کالم عنوان ښکاري او په ډېره ښه توګه باندې کار کوي. لومړی به د کلمو ته زه مارجن ورکړم. مارجن راسته طرف ته هر یو باید 8 پکسله ولري تر څو سره جلا سي یو له بل سره، او دا لیکنه د ټکسټ به یو څه ورته زیات کړم تر څو په ښه توګه باندې ښکاره سي. دلته چې تاسې هر څه غواړئ دا خو بای ډیفالټ ټکسټ دی، هغه تاسې دلته ښودلی سئ. له هغه څخه وروسته اوس بیا ریفرش کړو چې څنګه ښکاري. ګورئ هر یو له بل څخه جلا سو، فاصله یې ولرله، او هر یو په ډېره ښه توګه باندې ښکاري. اوس راځو دلته موږ تاسې د دغه دپاره د هوور سټیټ دپاره کار کوو. معنی کله چې یو څوک پر هر کالم باندې موس ووړي هغه باید یو څه بدل سي، یو څه سایه ولري چې تر څو معلوم سي چې پر کوم ځای باندې موس دی. 0 انتخابوو، او یوازې بټم طرف ته موږ دغه لرو 20 پکسله باکس شیډو لرو. دا شیډو ته به رنګ انتخاب کو، دغه څخه وروسته اوپیسټي ورته انتخاب کوو. اوس راځئ وګورئ دا دی په صحیح توګه باندې هر یو ښکاري او ډېر ښه کار کوي. نو تر دې ځایه پورې مې پر دې ویب سایټ باندې کار وکړ. په نورو برخو کې به انشاءالله